بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم. تاسو ګورئ لټون بنیر مینوالو د لوی اختر څلورمه ورځ ده. یو ځل درته بیا دغه څلورمه ورځ هم مبارک شه. نن دلته موږ د یو دوه درېو شازلمو سره به میلاویږو. د هغوی نه به موږ پوښتنې کوو چې هغوی په دې اختر کې څه عجیبه کار کړی دی، د اختر یې څنګه نمانځلی دی، د قربانو د اختر په حواله د قربانو په حواله به موږ د هغوی نه پوښتنې کوو چې هغوی څه کارونه کړي. نو زموږ سره اوسئ، لټون بنیر سره اوسئ. ملګري تاسو نه پوښتنه کوم، راځئ. جیرو جانه د اختر د ورځې مناسبت سره یو څو خبرې شریکې کړه. ها، د اختر د ورځې مناسبت سره خو به زه دا ویم چې ما داسې کار کړی و چې پلار راله 5,000 روپۍ اختر راکړی و. نو هغې باندې مختلف شیان کیدی شو، سیلونه پې کیدی شو، چکرې مکرې وغیره پاټیانې. نو ما دا سوچ وکړو چې یاره زه چېرته چکر لاړ شم، ټرافیک هم دی، کرونا هم مسله. نو ما داسې کار وکړو چې هغه پیسې چې دي هغه ما نیمې کړي، هغې باندې ما مطلب غرمې دپاره خپل ذاتي یو پروګرام وکړو او د ما د چم چې کوم داسې غریب لاچار خلک وو هغې له مې سپیشل پارټي وکړه. نو بس 2-3 غنټې موږ ښه په خوشحالۍ سره هغه پارټي وخوړه، یو بل سره چې کوم دی نو خبرې ترې د مینې محبت وکړې او ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا ماښام له هم دغه شان یو پروګرام ما وکړو او چېرته چکر مکر له لاړم، ما پیسې مې هسې ضایع نه کړې. نو د اختر په ورځ مې داسې کړي دي. واه، منم دې ډېره زیاته مننه. روزانه څه تپوس کوې یار؟ ما وی د اختر د ورځې یا د قربانو په حواله را سره خبرې شریکې کړه. د اختر په ورځ تاسو چل کړو؟ ها، اختر قربانو حواله سره تپوس کوي. داسې دی چې ما خو اختر ورځ باندې داسې کار کړی وی چې خلکو ته په جوماتونو کې وینا شوی وی چې قرباني ثواب کار دی. بیا وروسته دا غلازت چې وي دا کلمې او دا لرې وغیره دا سیټ تړته ووی. ټیک ته خلکو ته وینا شوی وه، هغې باوجود خلکو هغه لرې او هغه غلازت چې دی هغه کوڅو کې ارتاو کړو، کورونو مخې ته پردو کورونو مخې ته ارتاو کړو. ټیک دی، بس ما جګر صابین شو کلي کې ما سوچ کوو چې دا به لا څنګه چلي. شپې زه زما 3-4 ملګري رايوځي شو، موږ مشوره ورکړه چې یار دې خلکو ته خو انعام شوی، بیا دونه غلط کار کړی. بس موږ داسې کار وکړی چې هغه ټول ګنده ګیم راغونډ کړی، هغه کورونو مخې ته مرتاو کړی. عادي ورېدو ما چې پته ولګي چې آینده دا پاره بیا داسې نه کوي. موږ داسې کار کړی. الله دې معافي وکړي. واده ورېدو روزانه او جیرو رسوي د اختر د ورځې مناسبت سره یو څو خبرې وکړه. تاسو د اختر په ورځ څه عمل کوئ؟ اختر په حواله سره خبر وکړم. داسې ده چې اختر خو د خوشحالۍ ورځ وي، خو بیا هم وایي چې څوک د چا نه خفه وي دغه اختر قرباني نه کېږي بیا که نه. نو ما دا سوچ وکړو د اختر په سهار باندې یاره زما نه چې څوک خفه دي که نه زه د الله د رضا دپاره معاف کوم. بیا مې دا سوچ وکړو چې یاره زما په اظهار دې نه وي جامه او زما د هېڅ هم نه وي، خو دی خلکو پسې زه ګرځم، زما صحیح اختر دا دی. نو بس دا 5-6 کسان داسې وو چې هغه یا زما نه خفه یا زما د پلار نه خفه یا زما د وروڼو نه، یا هغې ته ګناه یا زما پلار ته یا ما ته ګناه. زه لاړم په خپله یوازې، زه لاړم او د هغې نه مې معافیانې غوښتې او هغې زه معاف کړم، هغې معاف کړل او چې دی نو بس د الله پاک شکر مې وکړو او رالم واپس کور ته. نو ما یا خدای پاکه بس دا تا مال یو موقع راکړه چې ما د هغې نه معافي وغوښتې. ما ته پې هېڅ څه داسې شرم رانغی، الټه زه دومره زیات خوشحاله یم، اوس هم ډېر زیات خوشحاله یم چې زما د جامه په اظهار هېڅ نه وی که نه، خو بس چې د ما نه یو کس خوشحالي. نو زه د الله پاک ډېر زیات شکر وباسم چې دا اختر ما داسې تېر کړی دی چې ما پکې الټه د خلکو نه معافیانې غوښتې دي چې زموږ د یو بل سره روغه صلح کوي. واه، منم دې ډېر زبردست روزانه. امیر صاحب یو خبره کوم، مهرباني. ما وی د اختر د ورځې مناسبت سره تاسو څه عمل کړی په دغه ورځ باندې؟ ډېره مننه. بس الحمدلله اختر ورځ د خوشحالو ورځ وي، دا د الله پاک د طرف نه یو لوی عطیه وي. د اختر چې څومره لوازمات دي د اختر د ورځې مناسبت سره کوم چې الله پاک احکام دي هغه او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقې هغه ټولې الحمدلله موږ وکړې د اختر په ورځ باندې او د الله پاک هم ډېر زیات شکر وباسو. بیا خپل خپلوانو کره لاړو، بیا ما دا هم ضروري ګڼله چې د کرونا په حوالې سره د ډسټنس په حوالې سره د یو بل نه د فاصلې مطلب ودرېدو کېناستو میلاوېدو په حوالې سره هم ما خبرې وکړې او ضروري مې وګڼله چې کومې اسلامي احکامات دي او کوم فرایض دي او سنت دي د هغې د سوري د لاندې موږ د اختر دا ورځ تېره کړو. دغه ټول وعید ما خپلو ملګرو ته هم خپل کور کې هم خپل چمګاونډ کې هم ټول ملګرو سره بس دا خبرې شیر کړې وې او انشاءالله خوشحاله یم چې تقریبا ډېرو ملګرو پې عمل کړی. ماشاءالله امیر صاحب ډېره زیاته مهرباني. جزاک الله.
خان خوګو مینوالو تاسو د مختلفو ملګرو خبرې واورېدې رای به راکوئ چې د کوم ملګري ډېرې زیاتې مفیدې او ګټورې خبرې وې د 1 نمبر والا 2 نمبر والا 3 نمبر والا که 4 نمبر والا دا به راته تاسو وایئ او که نه د ټولو خبرې ټیک وي نو ډېره زیاته مننه بس دا یو ویډیو وایم چې تاسو سره شریکه کړم خپل ځان خیال وساتئ او دا اختر هم را روانې اخترې هم را روانې خوشحالۍ هم درته بیا مبارک شه ډېره زیاته مننه خو ګورئ رای به خامخا ورکوئ چې کوم نمبر والا ډېرې مفیدې خبرې کړي ډېره مننه السلام علیکم